یس سریلانکا وکول شول پاکستان ته پایلو به کې ماته ورکی مغرور پاکستان پنجاب مات شو هغه لوبغاړي چې افغان لوبغاړو ته په کوم سترګه باندې کتلی وو په پاکستان کې دویم ماتم سبا ته نمانځي یوې انا وفات شوې ده په انګلستان کې دغه لپاره ملي ماتم اعلان کړی دویم ماتم به د سریلانکا لخوا د نن شپې په سیالۍ کې زبردست ماتې وي هغه څوک چې غرور کوي هغه څوک چې په نورو د بیټونو د ګزار هڅه کوي هغه به همداسې شرمېږي که چېرته بد ګاونډي نه وای که چېرته دوی د افغانستان د خلکو د افغانستان د کرکټ د افغانستان د ولس بد نه غوښتلی نن به ولې افغانان په سریلانکا باندې خوشحاله وو چې په دغو سیالیو کې بری خپل کړ همدا اوس په کابل کې باندې وړې وړې پټاکې الوزي د خوشحالۍ اظهار خلک کوي په ټولنیزو رسنیو کې ښه انعکاس ورته ورکوي معنا دا چې دښمن دغسې وخت کې چې ماتېږي ډېر پرې خوشحالېږو سریلانکا د افغانستان دغه انتقام واخیسته ټول ولس ورته خوشحاله ده شخصا له اول ورځې تر اوسه پورې هر چا چې پاکستان په دې سیالیو کې ماتاوه هغه زموږ نږدې دوست و هغه زموږ خپل و هغه زموږ اتل و همدغسې ورته هر یو بلاوي ټول لوبغاړي په دې سیالۍ کې مغرورانه او په ډېر زیات جذباتو سره راغلي لوبغاړي ته مګر په ډېر بد حالت کې له لوبغاړي د باندې ووتل شرم ګلخانانو ته مبارک عیب ګلخانانو ته مبارک هغه څوک چې د پنجاب لپاره یوازې زنده‌باد پنجاب نارې ورته ویلې ګل خان به همدغه شرمېږي ذله کېږي به تر ساره پورې به ژاړي څومره دال به اوس بیا پنجاب کې باد شوي په پېښور کې به اوس څومره تلویزیونونه دوی مات کړي ګل خانانو چې پنجاب په دې سیالۍ کې ماتې وخوړه همدغسې به ټول عمر سرکوب مات او ذلیل وي که چېرته ګل خان اصلي افغانیت ته نه راګرځي هغه په هېڅ صورت نشي کولی د آرام ساه واخلي ګل خان هېڅوک دی په همدې اساس په دې فیصله کې ناکامه راغی د سریلانکا د هر لوبغاړي پر شاټ باندې سکون حاصلېده په هر وکټ باندې سکون حاصلېده بار بار معلومات ترلاسه کول چې دی په دې سیالۍ کې ذلیله کېږي ماتېږي او بالاخره یو بېرته ستنېږي هغه سپالي هغه مغرور هغه څوک چې په تېره سیالۍ کې افغانستان پر وړاندې کبر ترسره کړ ترهګریز حرکت یې وکړ هغه نن یو ځل بیا په صفر باندې اوټ شو یاد ساتئ هر چا چې د افغانستان د مظلوم ملت ازار اخیستی هغه بیا ښه ورځ نه ده کتلی معنا دا چې له ازاره چا بازار نه دی موندلی د افغانانو خیره او دعا دواړه قبلیږي دښمن به یوه ورځ همدغسې شرمېږي ستا په دې ماتې باندې بېحده خوشحاله یو که وس مې کېدلی اتن مې زده وی اتن مې درته کاوه که ډانس مې زده وی ډانس مې درته کاوه ډېر در باندې خوشحاله یم ګل خان دې ذلیله یي سریلانکا دې بریمني او بالاخره په دې سیالۍ کې سریلانکا هر لوبغاړي هر مینوال هغه ملت دی چې په ډېر بد حالت کې ده ځانګړې مبارکي وایم بیا هم وایم چې لر او بر یوه سریلانکا لر او بر یو افغانستان زموږ ټیم و ښه ده چې ماتې ورکړه پنجاب د افغانستان بریا باندې په ټول پنجاب کې ډزې کړې وې پېښور کې ډزې کړې وې فایرنګ یې کړی و له هندو نه سیالي وګټله په هغې خوشحالي نه کوله خو له افغانستان یې وګټله همدې ګل خانانو سندربولې ورته ویلې نن سریلانکا ماتې ورکړه موږ سریلانکا ته هر یو فرد د افغانستان مبارکي ورکوو او دعا هم ورته کوله چې د سیالۍ کې بریا خپله کړه کنې موږ ته یو شان دي خو دغسې حالت کې چې پنجاب ماتوي زموږ دښمن ماتوي موږ سل سلام ورته کوو افتخار ورباندې کوو په مټو برکت په ذهن برکت هر سریلانکایي مینوال چې میدان ته راغلی تل دې پر سکونه وي همدغسې دې ارامه وي له خوشحالۍ زیري سره وطن ته ستانه شي د پنجاب مینوال چې لوبغاړي ته راغلي په ټنډو باندې په غومبرو باندې په ځان باندې ښځو او نرو د پنجاب بیرغ رسم کړی هغه به نن سرکوزي ذلیل شرمېدلي ناراحته بېرته خپلو ځایونو ته ځي چا به سکرین مات کړی څوک به سړک ته راوتلی چا به ځان وژنه کړي په تېره سیالۍ کې دوی هوایي ډزې کړې وې او خپل بچي په هغه سیالۍ کې په هوایي ډزو باندې وژلي وو تر دې بدتر هم غواړو ځکه زموږ بده ورځ غواړئ زموږ بربادي غواړئ زموږ د کرکټ بربادي غواړئ د ولس خفګان غواړئ دښمن باید دښمن وي ځانګړې مبارکي بیا هم سریلانکا ته ورکوو خوشحاله دې وي تلې بریمنه غواړو مبارکي حق ده ښه لوبه یې وکړه ښه کرکټ یې وکړ حق یې اوس دوی مخکې لاړه وو دا مې راوي سریلانکا ته پیل کې موږ یو ماتې ورکړې وه معنا دا چې د بینالمللي ګټونکو ته افغانستان ماتې ورکړې په راتلونکي کال کې به افغانستان د ټولو لپاره سرخوږی وي د ټولو نه به انشاءالله سیالۍ هم ګټي اتلان به انشاءالله ځلیږي او دغسې خلک د افغانستان د لوبغاړو او دې ملت بده غواړي بده ورځې غواړي دوی باندې د تکلیفونو او زجر وخت تېرول غواړي هغه به ذلیل وي دعا کوو چې د موږ دښمنان دې مات وي
افغانستان دې بریمن وي، افغانستان دې زنده‌باد وي، اتلان دې زنده‌باد وي. هغه ولس چې په خپل هغه اصلي افغانیت سره نن سرلنکا ملاتړ کړی صحیح افغانان دي، ځکه دښمن یې پېژندلی او هغوی چې نن د مقابل لوري ملاتړ کوي یا په زړه کې مذبذب دي خوري دلته اګیال ته شي، هغوی دې ناراحتې لکه ګل خان، ځکه هغه هم ارزښت نه لري. دواړه د شرمېدلي. کرکټ ده، جذبات دي، احساسات دي. موږ خوشحاله یو چې سرلنکا برای خپل کو او دې خفګان وړ ملت ته چې خفګان پرې راغلی دغه تېر کال نه، دوی ته د خوشحالي مبارک وي، ارامه شپې، ارامه وخت او دا کپ او ډالۍ دې ته مبارک وي. په ټولو باندې خوشحاله یم. ټول یو ګل خان ده، ټول مغرور دي. د افغانستان چې کله لوبه ګټله ټول لوبغالي ته راغلي وو، ټولو شور کاوه، ټولو د افغانستان پر وړاندې یاغي باغي پلید حرکتونه تر سره کول، هندو سره غاړې ورکولې، افغان سړي ته کرکه کوله، بیټونو ګواښونه ورته کول. هغه ځای د جنګ نه و، کني افغان سړي ته اسانه و چې اتا د مردار اورمیک سمدستي در مات کړي. کنځلې ورته کړي وو، بدره دې ورته ویلي وو. هغه به ذلیل وي چې موږ ته بدرد وایي، په سپکه موږ ته ګوري او موږ ذلیله کول غواړي. هغه ته به دښمن پیدا کېږي، دی به ذلیله کوي. چینل کې را سره اوسئ، منتیا را سره وکړئ، ملګرتیا را سره وکړئ. موږ تاسو پالو، تاسو موږ وپالئ او د ویډیو ملګرو ته ورسوئ تر څو د ګل خان باندې نور مور بل شي او د پنجاب په ماتې باندې ولس د نورې خوشحالۍ اظهار وکړي. د الله په امان.